اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنور خویندو د بد مرغه هر کله چې هم یو پښتون مشر یا یو پښتون ګوند یا یو پښتون تحریک چې دی نو هغه په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق د پاره یا د پنجاب د دې تل تر تله د غلامۍ نه د ازادۍ د پاره پریکړې ګامونو طرف ته ګام پورته کوي یا پریکړې فیصلې کوي نو په ګوند کې تحریک کې چې کوم سرکاري تنخوادار خلق وي د پنجاب د دې پاکستان هغه سرکاري سیاستوال وي هغه به چې دی نو اول د دغه پښتون مشر د دغه پښتون ټولنې ګوند تحریک خلاف هم په هغه تحریک کې په هغه ټولنه کې په هغه دغه کې چې دی داسې ګامونه راپورته کړي داسې کارونه به شروع کړي چې هغه ګوند مشر هغه به خپل فیصلو باندې نظر شروع کړي او چونکې د هغې کوشش هم دا وي چې یاره پس چل باندې د دغه پریکړې فیصلو نه دغه پښتون مشر یا ګوند یا دغه چې دی نو هغه موږ پاتې کړو. پښتنو خویندو دا رښتیا خبره ده که چېرته دغه د پنجاب د دې پاکستان سرکاري تنخوادار نوکران او سرکاري سیاستوال وغواړي چې د پښتون قام د دې تله د غلامۍ نه د ازادۍ دپاره د پنجاب دغه سرکاري نوکري تنخوا او مفادات چې دي نو دا پرېږدي او پښتون انقلاب طرف ته راپورته شي نو یقین وساتئ پښتنو چې په هغه ورځ به پښتونستان جوړ وي کم از کم دومره به وي چې یقین وساتئ چې پنجاب به په ګوډو شي خو د بده مرغه د پنجاب د پاکستان دغه سرکاري نوکران چې دي نو هغه به په دې پښتنه خاوره باندې د دې پښتنې خاورې د ازادۍ خلاف د پښتون قام د ازادۍ خلاف د پښتو ژبې د خپلواکۍ خلاف چې دی نو هغه به د پنجاب دپاره د خپل ورور خلاف ټوپک هم راخلي دغه ګوند د ماتولو کوشش به هم کوي خو او د بده مرغه چې بعضې کمکل پښتانه چې دي نو هغه هم ورسره ملګري کېږي او ملګري کېږي موږ دا وینو خیر په دې بیا خبرې کوو ډېرې خبرې دي کوو به انشاءالله خو دلته کې زه د دې سرکاري د پنجاب د دې پاکستان سرکاري تنخوادارو ته نوکرانو ته او تنخوا دا سرکاري سیاستوال چې کوم دي دا هم ډېر اهم دي دوی ته خواست کوم چې یقین وساتئ ستاسو مفادات ستاسو هر څه به چې دی دا به په خپلواکۍ کې د پښتون وطن په خپلواکۍ کې دا به ډېر وي مونږ به ستاسو یقین وساتئ ګورئ مونږ څه چې ټول پښتانه به ستاسو ډېر قدر کوي خو لږه قرباني ورکوي تاسو یقین وساتئ که تاسو چې دی نن فیصله وکړئ چې یاره مونږ چې دی د پنجاب د دې تنخوا نه او نوکرۍ نه او د دې مفاداتو نه انکار کوو د پښتون قام سره ودرېږو د پښتون انقلاب سره ودرېږو نو یقین وساتئ چې پښتونستان جوړ دی که پښتونستان نوم وي جوړ که نه نو یقین وساتئ چې دا پښتون چې دی نو دا په دې پښتنه خاوره لکه د عربي نه زیات مالداره شي په پښتنه خاوره د پښتون چې دا کم اولنی حق دی که دا ثابت شو یقین وساتئ نو یقین وساتئ چې دا پښتون چې دی د نسلونه چې دی نو دا به لکه په جنت کې د ژوند جوګه شي دا زموږ خاوره چې دی نو دا جنت دی د بده مرغه د دې نه دوزخ پنجاب راته جوړ کړی دی او دې نه واپس جنت جوړولو کې تاسو ته مو خواست کوو
چې یاره د پنجاب د نوکري مفادات لږ وخت لپاره د تنخواه چې دی نو د دې قرباني ورکوي او پښتانه شي. که تاسو پښتانه شوئ نو یقین وساته چې په پښتنه خبره به د پښتون اولنی حق ثابت شي. په پښتنه خبره به د پښتون وطن چې دی نو دا به ثابت شي، پښتونستان به ثابت شي. الله مو ښاد او بار لره خوشحاله اوسئ. الله پامان.